د نن شنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. تېره ورځ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي په مشرۍ یو سیاسي او سوداګریز پلاوی د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته رسېدلی او هلته د یاد هیواد د چارواکو له لورې تود هرکلی شوی دی. د عامې روغتیا وزیر ایران ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد د ولسمشر له مرستیالې سره لیدنه کړې. په دې لیدنه کې د روغتیا په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا، په ځانګړي ډول د روغتیا پرسونل ظرفیت لوړونې، د سرطان د تشخیص او درملنې او تجربو شریکولو په اړه خبرې شوې دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د افغان ولس د جهادي ارزښتونو د ساتنې په موخه د موزیم جوړولو خبر ورکړی. د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا وایي چې افغانانو په تېره یوه پیړۍ کې د نړۍ هغه درې زبرځواکونه چې غوښتل افغانستان اشغال کړي په ګونډو کړي دي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د خصوصي هوایي شرکتونو له استازو سره له یوې ګډې ناستې وروسته د بهرنیو ټکټونو بیې کمې شوې دي. د لوړو زده کړو وزارت وایي سرو پوهنتونونو ته په نوي تشکیل کې د څېړنو معاونیت منظور شوی چې د ملي او نړیوالو مجلو څېړنیز مرکز او د لابراتوارونو امریتونه به ولري. د یاد وزارت په وینا د هیواد د لوړو زده کړو په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې څېړنې ته په خپلواک ډول کار کیږي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره وایي دا ځل د دغه ادارې یو محصل توانېدلی ترڅو یو برېښنایي سیف جوړ کړي. د کونړ د امنیې قومندانۍ مسؤلین وایي چې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې 40 میله وسلې او مهمات نیول شوي. مسؤلین زیاتوي یادې وسلې په کورونو کې په غیر قانوني توګه ساتل کېدې چې د رهبرۍ له حکم سره سم به امنیتي ځواکونو ته وویشل شي.